افغانستان کې له طبیعي ګاز برېښنا تولید شوه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وايي دغه هیواد کې لومړي ځل لپاره د 40 میګاواټه په اندازه له طبیعي ګاز برېښنا جوړه شوه او ازمایښتي کار یې پیل کړ. دا برېښنا په جوزجان ولایت کې جوړه شوې ده چې د طبیعي ګاز زیرمې لري. د دې وزارت وایان قدیر مصطفی بي بي سي ته وویل د بیات پاور شرکت په پانګونو دا ګاز بټۍ په خصوصي پانګونې سره جوړه او بشپړه شوه چې د لومړیو کې به 15 میګاواټه برېښنا تولیدوي او بل اخره به تولید کچه 40 میګاواټه ته ورسیږي. د دې بټۍ تولیدي برېښنا به د افغانستان د برېښنا شرکت په همکارۍ جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې 40,000 کورنیو خونې روښانه کړي. د جوزجان ولایت د برېښنا مشر سید منصور بي بي سي ته وویل چې د دې بټۍ ازمایښتي بهیر څو ګړیو کې تمامیږي خو تر اوسه یې تولید 38 میګاواټه ته رسېدلی دی. دا د ګازي برېښنا د تولید لپاره د افغان حکومت لومړنۍ هڅه ده چې خصوصي پانګونې سره بشپړېږي. د قدیر مصطفی په خبره دې پروژې سره به ډېرو خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شي او هم به طبیعي سرچینو د کارېدو سبب شي. د دې پروژې سره خلکو ته برېښنا رسیږي او د دولت عواید ورسره لوړېږي. د قدیر مصطفی په وینا نورې ورته پروژو پلي کول هم په پلان کې لري چې پکې طبیعي ګاز د انرژۍ د تولید لپاره وکارول شي. دې سره خلکو ته د پانګونې زمینه هم برابرېږي او هم ورسره رامنځته کېږي. د کانونو وزارت د دې بټۍ د لګښت په هکله څه نه دي ویلي، خو افغان حکومت او خصوصي شرکت بیات ګروپ د 1995 کال کې د دې بټۍ جوړولو تړون وکړ. د افغانستان د برېښنا وزارت هغه مهال وویل چې د بیات ګروپ شرکت په 3 پړاوونو کې د 252 میلیونه ډالر پانګونې سره د 192 میګاواټه برېښنا د تولید وړاندیز کړی دی. د لومړۍ طرحې له مخې بیات ګروپ لومړی پړاو کې 52 میګاواټه، دویم پړاو کې 100 میګاواټه او دریم پړاو کې 192 میګاواټه برېښنا تولیدول غوښتل، خو د افغانستان ستره اقتصادي شورا 52 میګاواټه برېښنا تولید تایید کړې ده. د بیات ګروپ شرکت مشر احسان الله بیات هم هغه مهال ویلي وو چې د دې پلان د لومړی پړاو بشپړېدو سره به حکومت د کال 900 میلیونه افغانۍ له 14 میلیونه ډالرو ډېر عواید ولري او دریم پړاو بشپړېدو سره به دا عاید 3.2 میلیارده افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلي بیات د خورا نوې ټکنالوژۍ خبره کوله چې ضایعات به نه لري. له دې مخکې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له غضنفر ګروپ سره هم د ګازي برېښنا بټۍ د جوړولو تړون کړی و چې ارزښت یې 15 میلیونه ډالر ښودل شوی دی او تولیدي برېښنا یې هم نږدې 50 میګاواټه بلل شوې ده. سره له دې چې افغانستان ډېرې اوبه لري خو د برېښنا برخه کې بندونه خپله اړتیا نشي برابرولی. افغانستان د خپلې اړتیا وړ 80% برېښنا د پوره کولو لپاره له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران برېښنا واردوي.